بازی عنعنوی کورش یا پهلوانی علاقمندان زیادی در کشور و به خصوص در ولایت‌های شمال دارد. این مسابقه دوستانه به هدف رشد ورزش پهلوانی و حمایت از ورزشکاران میان پهلوانان ولایت‌های بغلان و کندوز در استادیوم ورزشی ولسوالی بغلان مرکزی راه اندازی شد. مسئولان فدراسیون کورش ولایت بغلان میگویند که این مسابقه دوستانه برای یک روز میان ورزشکاران ولایات کندوز و بغلان به هدف رشد این رشته ورزشی در ولسوالی بغلان مرکزی راه اندازی شده است. در این مسابقات با تعداد بیشتر از 50 پهلوان اشتراک کرده که پهلوان‌های بین بغلان و کندوز است. این مسابقه دیگه با حمایت مردم از این رقابت‌ها با کمک همکاری آمریت ورزشی پهلوانی خو یو دودیزه لوبه ده ډېر لیدونکي لري. په دې خاطر موږ دلته شاهد د حال یاستو. موږ داسې سپین ږیري لرو حتی قاري راغلی سترګې کار نه کوي، فقط د لاسپیکر غږ نه لذت وړي. نن پهلوانان دلته لوبېږي. در همین حال شماری از ورزشکاران ولایت بغلان از راه اندازی این مسابقه اظهار خرسندی کرده و ورزش را ضامن صحت و سلامتی خوانده و از جوانان خواستند که به ورزش رو بیاورند. دا لوبه ځوانانو ته ډیره ښه ده چې له مواد مخدر نه دوری کوي. دا لوبه موږ ته ډیره ښه دي. امارت اسلامي نه زموږ غوښتنه دا ده چې دغسې لوبې تشویق کړي، سپانسر یې کړي چې په افغانستان کې رشد وکړي. این در حالی است که فدراسیون کورش ولایت بغلان در سال روان دهها مسابقه پهلوانی را در مرکز و ولسوالی های این ولایت راه اندازی کرده است.